احل لکم لیلة الصیام الرفث حلال کړل سوی تاسې لره په شپه د رمضان کې رفث جمعه الی نسائکم. دا اول د اسلام کې داسې و طالبانو روزه یې ورې کلکه روزه وه. روزه خو کنه امساک ته وایي چې هر چي نه به ځان بندوي. نو وایي داسې چل و چې اول د اسلام کې به چې شپه سولم زه تی بس بیا تا ته څوک جایز نه ول معامله جایزه نه و چې تی کور وله سره وکړي دا بنده وله. عمر رضی الله عنه طالبانو یو ورځ عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام سره یوه شپه تراویح یې کړې وي روزه ماته یې کړې وه د ماخوستان جمع یې کړې وه نبی علیه السلام سره هملته ناست و د شپې چې راغی ښځې یې ویده وله بس راویښه یې کړله. رښتیا هلته اسلام کې حکم داسې و د شپې نه چې کله به ویده سوې بیا معامله ناروا چې ښځه ویده سوې وه عمر رضی الله عنه چې راغی نبي علیه السلام سره د شپې مجلس چې راغی راویښه یې کړله راځه معامله کړو. هغې ورته ویلې زه ویده وم وایي نه وي ویده خو بس طالبانو معامله یې وکړه. دا نورو صحابهونو هم دا معامله سوې وه. اسلام ګوره طالبانو انسان احرص مما منع ده که نه چې له څه شي نه یې منع کړي بیا ډېرو ته حارس ستی نبي علیه السلام خو صحابه خو داسې خلک ول چې ګناه به تېر وسو رسول علیه السلام ته به راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې موږ نه کار خراب سوی ده. بس الله بیا دا آیات را نازل کړ چې زه انسانان دي نو که د شپې هم تېر بند کړي د ورځې هم بیا خو نو نه کېږي. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ښځې تاسې دوی دپاره لباسي دوی د تاسې دپاره. ګوره طالبانو لباس د سړي عیب پټوي که نه پټوي که نه انسان کې دننه څومره عیبونه چې کالي تر لرې کې هو دا عیبونه چا پټ کړي لباس عیبونه پټ کړي دي. ته اوس ورته ګوره ښځم چې د طالبانو د نر دپاره لباس ده نر د ښځې دپاره کوم سړی چې ښځه ونه لري طالبانو نو ګناه وي تېر کېږي عیبونه سول که نه چې ښځه یې وکړه طالبانو بس بیا هغه سیزتي اوایم به نه ستي بیا ګناه نه تېر کېږي که نه. او ښځه هم همداسې ده چې میړه ونه لري ګناه تېر کېږي طالبانو نو چې میړه یې ورسره یې کور کې طالبانو بیا وایم نه اتې پوهېږئ که نه نو بیا طالبانو ګناه ته یې زړه نه کېږي زتي خو نو پوهېږئ خو دواړه طرفه نو دا داسې سو لکه لباس غوندې لباس د سړي عیبونه پټوي ښځه د میړه عیب پټوي میړه د ښځې عیبونه پټوي. علم الله ان معلوم د الله ته چې تاسې خیانت کوئ خپلو نفسونو سره که نه الله ته خو معلومه ده چې که دا بندیز د شپې هم در باندې ولګېږي نو تاسې نه خیانت کېږي. فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن نو اوس تاسې له ښځو سره مباشرت وکئ وابتغوا طلب کئ ما کتب الله لکم هغه چې الله تاسې ته فرض کړی ده. علما وایي له واده نه مقصد له جمعه نه مقصد نسل د بقا د نسل نه قضا د شهوت. ته چې خپلې ښځې سره معامله کوي مقصد به دې چی په جمعه کې بقا د نسل اولاد نه به دې څوک مقصد وي قضا د شهوت به دې مقصد نه وي. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. کلو خورئ واشربوا چکئ ټوله شپه تر دې پورې چې راښکاره سي خیط الابیض سپین تار ان خیط الاسود له سپین تار له تور تار نه. بعضې صحابه و بل طالبانو داسې کول پښې پورې به یو سپین تار تړل یو تور تار تی به سهار خوراک کاو چې تیاره کې طالبانو تور سپین یو رقم ته ښکاري که نه دواړه تور ښکارېږي. اوس د شپې چې که نه برق چې مړ کې کوم طالب چې سپین کالي اغوستلي او چې چا تور کالي اغوستلي ټولو ته سړي داسې ښکاري چې ټول تور کالي اغوستي که نه نو بیا یې هغه به یې تړلي نو چې کله به سپین راښکاره سو خو رڼا به سو چې بې روزه پېشلمی بند کړ. نبی علیه السلام ته را نبی اسلام ورته ویلې دا نه د من الفجر. بل صحابي و عدي ابن حاتم نومېده طالبانو
هغه د بالک لاندې 2 تور تارونه یو تور یو سپینې ښیي طالبانو. نبی علیه السلام ورته ویلي نه تا بالک پلن ده یعنې څټ دې پلن ده عبدالقپا. نو دا یې مطلب نه ده من الفجر یعنې چې د سهار کې د تیاروالی ختم سی سپینوالی راښکاره سی صبح صادق راوچوي دا مطلب. طالبانو علما وایي که سړي خپلې ښځې سره د شپې معامله وکړه په روزه کې او په اسلامي وخت کې مثلا بیا ویده سوی و همداسې سهار راجګ سو طالبانو او هلته صبح صادق راختلی و. صبح صادق راختلی و طالبانو روزه یې خرابېږي نه که نه جنوب د روزه خو یې نه خرابېږي غسل دې وکړي خو صرف دومره ده دا غړغړه و استنشاق دا په غسل کې هغه دي غیر له هغه نه مستحب دي طالبانو اما په روزه کې نه دي مستحب نه به یې کوي چې اوبه درنه تېرې نسي. ولا تباشروهن ثم اتموا الصيام الى الليل بیا تمام کوي روزه تر شپې. ولا تباشروهن تاسې مباشرت مکوئ یعنې معامله مکوئ له خپلو ښځو سره. وانتم عاکفون فی المساجد چې تاسې اعتکاف کوونکي یې په جومات کې. تلک حدود الله دا د الله حدود دی مور نزدې کېږئ. کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخورئ تاسې مالونه په خپل منځ کې په باطل. وتدلوا بها الى الحکام مه ورچوئ دا مالونه حاکمانو ته د رشوت دپاره. لتأکلوا چې وخورئ تاسې په دې رشوت فریقا من اموال الناس یوه ډله له مالونو د خلکو نه بالاثم په ګناه. ځکه چې رشوت ورکړي نو تا ته د یوې مځکې فیصله قاضي صاحب وکړي نو دغه مځکې نه چې ته ځان ته ناپ اخلي خو ناروا دې وکړله دا د بل چا مال وکنه چې تا ته یې درکړله. نو لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون او تاسې پوهیږئ هم چې دا ناروا ده. دلته طالبانو یو مسله روح المانی ذکر کوي دا ډیره جنجالي مسله هم د طالبانو. ټول امت مسلمه یو طرف ته د امام ابو حنیفه په دې مسله کې بل طرف ته ده. که یو فیصله دې ظاهرا وکړله باطنا نه همغسې ده. او دا مسله طالبانو روح المانی دلته ذکر کړي د امام ابو حنیفه رحمه الله د خبرې ننګی کړی ده طالبانو. دا مسله طالبانو امام بخاري په احنافو په دې مسله رد کوي. په بخاري کې چې په امام ابو حنیفه رد کوي یوه مسله دغه ده